ګرانو زده کوونکو نننی درس مو د لسم صنف د ریاضی کتاب د فکتور او د باقی مانده قضیه په هکله دی. مخکې درسو کې موږ پلینوم ولوستو، اعمال د اربعه د پلینوم موږ ولوستو. اوس غواړو چې قضیه د باقی مانده یا د باقی مانده قضیه او د فکتور قضیه تاسو ته در مخه کوم. ښه، که چیرې موږ یو پلینوم ولرو فرضاً پی ایکس، دلته کیو ایکس یو تقسیم د دې پلینوم سي، خو دلته حتما ام ایکس که چیرې پی ایکس پلینوم تقسیم په ایکس منفی ای کو، خارج قسمت حتما موږ ته کیو ایکس راکوي. دلته یو بل پلینوم حاصل ضرب د فرضاً ام د ایکس کېږي، وقت دا تفریق کو باقی مانده لاسته راځي مساوي آر. که چیرې یو پلینوم د پی ایکس په ایکس منفی باندې تقسیم کو، که پلینوم د پی ایکس په ایکس منفی باندې تقسیم کو، دلته خارج قسمت کیو ایکس لاسته راځي، وقت دا ضرب د فرضاً یو بل پلینوم لاسته راځي ام ایکس، بالاخره یو باقی مانده یا صفر یا کوم بل قیمتي دا لاسته راځي. دلته موږ که چیرې په تقسیم کې و تقسیم د دوه وکړو، و تقسیم د دوه چې څه دلته نوشته کړو 3 ضرب 2 شپږ یو، و مساوي کېږي 2 ضرب 3 جمع یو، دا شی کېږي. دا و مساوي کېږي دا قیمت ضرب د قیمت جمع یو، 2 ضرب 3 شپږ، هر شی چې تقسیم د یو عدد کو خپله دا عدد مساوي کېږي دا خارج قسمتو په چیز تقسیمه و باقی مانده سره جمع کېږي. دغه کار موږ کولی شو دلته نوشته کو، یعنی پی ایکس عین خبره ایکس منفی ای کیو ایکس جمع آر په دې شکل نوشته کولی شو. یعنی پلینوم د پی ایکس مساوي کېږي ایکس منفی ای ضرب د کیو ایکس جمع باقی مانده آر. ښه، که چیرې په یو مساواتو کې موږ د متحول په جای چې مخکې درس یو پلینوم کې یو قیمت په ځای د متحول کې کېښوده، یو طرف هم چې هماغه قیمت کېښوده، بل طرف هم هماغه قیمت کېښوده. اوس دلته څه فرق کوي چې که یو کېدو که دوه کېدو، فرضاً دلته ایږدو پی ای، دلته هم چې ای کېښود دلته هم ای منفي ای کېږي، دا کیو ای کېږي جمع آر. ښه، پی ای مساوي کېږي ای منفي صفر، صفر ضرب کیو صفر، دا کېږي پی ای مساوي آر. دغه ته د باقی مانده قضیه وایي، بدون له دې چې موږ یو باقی مانده پیدا کو مستقیما پی د ای تشکیلو. پی ای څنګه؟ وقت کې چې پی ایکس تقسیم د ایکس منفي ای شو، خارج قسمت کیو ایکس لاسته راځي، دلته یو ام ایکس یو پلینوم لاسته راځي، دا چې سره تفریق سه آر لاسته راغی، دلته پی ایکس مساوي کېږي دا قیمت ضرب د قیمت جمع باقی مانده د ایکس په جای موږ ای وضع کوو، پی ای منفي ای کیو ای جمع آر و پی ای مساوي کېږي آر سره. پس باقی مانده څنګه لاسته راځي چې پی د ای تشکیلیږي باقی مانده لاسته راځي، بدون چې دې ته وایي قضیه د باقی مانده. یعنی پی ایکس که په ایکس منفي تقسیم کو، خارج قسمت فرضاً یو پلینوم لاسته راځي، هغه ته کیو ایکس ویلې، وقت دا ضرب د کو یو بل پلینوم را لاسته راځي چې ام ایکس ورته ویلې، وقت تفریق حتما باقی مانده دا هم آر نوشته که، چې آر هم نوشته که نظر په دغه و تقسیم د دوه دا داسې نوشته کولی شو، دلته دا نوشته کولی شو چې پی ایکس مساوي کېږي ایکس منفي ای ضرب د کیو ایکس جمع آر، دلته د ایکس په جای که ای وضع کو پی ای منفي کیو ای آر، په دې شکل پی ای مساوي کېږي له آر سره. ښه، که په همدې مورد کې بعضې سوالونه کار کوو چې بدون له باقی ما بدون دې چې تقسیمی کو، فرضاً طور مثال x مربع منفی 5x جمع شپږ
تقسیم د x منفي 3 دلته په پورته تقسیم کې باقی مانده څومره دی بدون له چې عملیه د تقسیم اجرا شي په پورته تقسیم کې باقی مانده څومره دی دغه پولینوم ته موږ اف ایکس وایي اف ایکس مساوي کېږي ایکس مربع منفي 5x جمع شپږ اف د خلاف د دې علامې وضع کوو اف د موږ قضیه ثبوت کړه اف د 3 وضع کوو اف د 3 چې وضع کوو 3 مربع منفي 15 ضرب د 3 جمع شپږ دلته هم چې 3 وضع کړم دلته هم 3 وضع کړم باقی مانده دته مې یو پولینوم د پی ایکس و اف ایکس ویلې او باقی مانده اف د 3 دلته پیدا کوو دا کېږي 9 15 و جمع شپږ 9 من 15 منفي شپږ منفي شپږ منفي شپږ صفر ښه دلته چای وسو صفر سو دا صفر سو صفر ښه وخت چې دا صفر سو باقی مانده صفر سو یعنی دې قضیه موږ ته دا کار آسانه کړ که دا موږ تقسیم کو په دې شکل تقسیم کو x مربع من 15x جمع شپږ داسې به موږ دلته خط کش کو تقسیم د x منفي 3 کو x مربع تقسیم د x x ضرب د x مربع x ضرب د منفي 3x دا کېږي مثبت منفي دا تکرار درس ده دا خلاصیږي دا کېږي منفي 2x جمع شپږ منفي 2x تقسیم د x منفي 2 دا کېږي منفي 2x مثبت شپږ دا کېږي تغییر د علامې ورکړئ دا خلاصیږي صفر باقی مانده څه صفر خو دا قضیه بدون له دغه عملیې نه موږ کولی شو چې اف د 3 تشکیل کو او دغه قضیه موږ په اساس د قضیې دغه سوال حل کو صحیح ښه مخکې له دې چې قضیه د فکتور ولولو یو مثال دوه مثال موږ کولی شو چې په بل شکل هم دلته چې په کتاب کې راغلی دي کار وکړو یو سوال ده دلته به دویم مثال وایي که چیرې اف ایکس کا x مربع منفي 2x جمع کا جمع یو په x منفي 2 تقسیم شي او باقی مانده 4 وي د کا قیمت پیدا کړئ صحیح دویم مثال که چیرې اف ایکس کا ایکس مربع منفي 2 جمع کا جمع یو وي یعنی وبخښئ اف ایکس کا ایکس مربع منفي 2 جمع کا جمع یو په ایکس منفي 2 تقسیم شي او باقی مانده 4 د کا قیمت پیدا کړئ ښه موږ دلته اول کولی چې وخت دا تقسیم د 2 کو باقی مانده لاسته راوړو اف د څو تشکیله و 2 اف د 2 چې دلته درګي د اکس په جای کا 2 مربع منفي 2 ضرب د 2 جمع کا جمع یو دلته متحول که دا چیرې تقسیم د 2 سی اف د 2 لاسته راوړو باقی مانده د لاسته راځي باقی مانده لاسته اف د 2 چې دلته تشکیل کو باقی مانده لاسته راځي دا باقی مانده لاسته راځي ښه وخت چې دا باقی مانده لاسته راغی باقی مانده چې لاسته راغی دا کېږي 4 کا منفي 4 جمع کا جمع یو دا کېږي 4 یو 15 کا منفي 3 باقی مانده داست وای دغه کم قیمت د کا ونیسي چې باقی مانده 4 سي دغه باقی مانده ده نو 2 باقی مانده خو لاسته نه راځي یو باقی مانده لاسته راځي دغه باقی مانده ده 15 کا منفي 3 کا کم قیمت ونیسي چې 15 سره ضرب شي تفریق سي او 4 درکړي خو دا 4 سره مساوي ده حتما باقی مانده موږ ته 4 راکړه خو دلته باید کا چای ونیسي فرضاً موږ او تاسو ته داسې ویلي
x مربع منفی 3x x ته چای قیمت ورکو چې بالا محاسبه لس لاسته راځي خو دغه لس وضعکی دا معادله علی اما قیمت لاسته راځي فرضاً x ته کم قیمت ورکې چې بالا محاسبه مربعی کې ضرب 3 کې دا بالا محاسبه هم دا قیمت لوی له وسره غیر مساوات علی دلته هم په دغه ځای کې موږ 5 کو منفي 3 چې موږ لاسته راوړه 5 کو منفي 3 چې لاسته راوړه اوس باقی مانده دا شی سو په کوم قیمت د کا چای ونیسي چې څلور شي ځکه چې دلته ویلي د کا قیمت داسې پیدا کړئ که چیرې دا په دې تقسیم سي باقی مانده څلور د کا قیمت یعنی کا ته کوم قیمت ورکړو چې دا تقسیم د دې سي باقی مانده څلور سي ښه موږ پیدا کړو چې وخت چې دا تقسیم د ده کوو باقی مانده دغه قیمت څه اوس دغه قیمت په کوم قیمت د کا څلورېږي مساوي له څلورو سره نیسو 15 کا مساوي کېږي اوه کا مساوي کېږي اوه پر 15 کا مساوي کېږي اوه پر 15 په دغه قیمت د کا دا په څو پوره تقسیمېږي په دوه پوره تقسیم ډېرو بخښئ په دوه تقسیم سي باقي مانده څلور کېږي دویم قسمت هم موږ او تاسې ویلي چې قضیه د فکتور فکتور په معنا د یو ضربي جز ته ویل کېږي فرضاً د شپږ ضربي جز شپږ ده یو ده منفي یو ده منفي شپږ ده درې ده دوه ده منفي درې ده دا ټول ضربي جزونه د شپږ دي یعنی وخت چې ضربي جزونه دي په هر یو د دوی چې تقسیم کو باقی مانده چی کېږي صفرېږي دلته موږ ګورو ګورئ دوه فرضاً یو فکتور د شپږو ده دوه فکتور دی ډېرو بخښئ د شپږو یو فکتور دوه دی یعنی په دې معنی چې جز د ضربي ده وخت چې د شپږو فکتور دوه وي وخت چې تقسیم یې کړو شپږ تقسیم د دوه وکړو څو کېږي شپږ تقسیم د دوه شپږ باقي مانده چی کېږي صفر هر افاده چې فکتور د بل افاده وي که چیرې یو افاده په بل افاده تقسیم کو باقی مانده هلته چی کېږي صفرېږي باقی مانده صفرېږي ښه اوس فرضاً ګورو چې یو مثال ورکو آیا x منفي 2 یو فکتور د x مربع منفي دی سواله آیا x منفي دی یو فکتور دی x مربع منفي 5 جمع شپږ دی که نه دی ښه موږ که باقی مانده صفر څه فکتوری ده یعنی جزء ضربی ده او که باقی مانده صفر نسه فکتوری نه دی اوس دې پولینوم ته اف ایکس وایي اف ایکس مساوي x مربع منفي 15 x جمع شپږ اف د دوو باقی مانده لاسته راځي باقی مانده صحیح 2 مربع منفي 15 زائد 2 جمع شپږ 2 مربع 4 منفي لس جمع شپږ 4 منفي لس منفي شپږ منفي شپږ پس x منفي 2 یو فکتور دی یو فکتور دی یو فکتور داره یعنی جزء ضربی ده چې دلته موږ کولی شو چې بعضې مثالونه هم کار وکړو صحیح دا به ګل کړم او دلته یو سوال ورکړی په تمرین کې په کوم قیمت د کا x منفي ده یو فکتور دی لاندې پولینوم دی یعنی د کوم پولینوم
په کوم قیمت د کا لاندې پولینوم یو فکتور په کوم قیمت د کا لاندې پولینوم یو فکتور دی په کوم قیمت د کا یو فکتور x منفي 2 دی ښه پولینوم چې ده px 2x په توان د څلورو و منفي x مکعب منفي x مکعب kx مربع جمع kx kx مربع جمع kx او بل ده منفي 12 ښه په کوم قیمت د کا لاندې پولینوم یو فکتور x منفي 2 دی لاندې په کوم قیمت د کا لاندې پولینوم کا نظر کې ونیسو یو فکتور دغلته به نوشته کې x منفي 2 دی په کوم قیمت د کا یعنی یو فکتور چی ده x منفي 2 د دې پولینوم یو فکتور x منفي 2 ده کا چی سي کم قیمت سي بیا هم منګه کا یو تعریف ده دلته که چیرې باقی مانده صفر سه یو فکتور ده اوس منګه نوشته کوو پی 2 باقی مانده لاسته راولو دا 2 په توان د څلورو منفي 2 په توان د دریو جمع کا 2 مربع جمع کا ضرب د 2 منفي 12 پی 2 نوشته کوو 2 په توان د څلورو 14 2 دیرس دا کېږي 8 دا کېږي 4 کا دا کېږي 2 کا منفي 12 پی 2 دیرس 18 منفي 12 کېږي شل نه چې 2 دیرس شل تېنه تفریق کړي 2 مثبت 12 و منفي 4 کا و 2 کا کېږي 6 کا ښه اوس دلته موږ لرو څه پی 2 12 جمع 6 کا کېږي که چیرې دا پولینوم په دې په باقی مانده دا شی کېږي خو دغه x منفي 2 څه وخت د یو فکتور کېدای سي څه وخت چې دا تقسیم د دا کې باقی مانده باید صفر سي همدغه باقی مانده ده وقتی دا باقی مانده سه همدا باقی مانده باید چای وی صفری خیکات چای قیمت ورکی چه صفر سی جمع 6 کا مساوی صفر دلتا 6 کا مساوی منفی 12 کا مساوی کېږي منفي 12 پر 6 کا مساوي کېږي منفي 2 یعنی په دې معنا که چیرې دغلته کا په عوض موږ منفي 2 وضع کو یو پولینوم لاسته راځي او x منفي 2 یو فکتور ګرځي که چیرې دا تقسیم دي دا کو باقی مانده صفر کېږي منګه باقی مانده هم لاسته راوړ وخت چې یو قیمت په بل قیمت باندې تقسیم سه باقی مانده هم لاسته راوړ دا شی سو بیا دلته ویلې چې کا ته کم قیمت ورکو چې دا یو فکتور سي دا مساوي صفر په کم قیمت د کا باقی مانده فرضاً 12 کېږي دا مساوي 12 وضع کوو په کم قیمت د کا فرضاً باقی مانده 10 کېږي دا مساوي 10 وضع کوو که وایي چې فکتور ده په هغه صورت کې مساوي له صفر سره وضع کېږي چې وخت چې له صفر سره وضع سه بیا د کا قیمت پیدا کېږي نننی درس هم همدلته پای ته رسوو که څوک کوم سوال لري نو آینده درس کې به تاسو په دې تمرین کار وکړئ او دلته په یو فرعي تمرین ده چې 14مه صفحه کې ده تقریبا اول سوال ما دلته حل که او 8 سواله نور تاسو په دې کار وکړئ او مخکې درس کې ما هم وویل یو ډېر مهمه شی که څوک غواړي چې له استاد څه شی زده کړي مخکې له مخکې هغه درس باید چې ښه ولولي تر څو یو څو فیصده د زده کوونکی په خپله برداشت وکړي او وروسته له هغه مشکوکې نقطې چې دی په نه ده پوه سوی هغه یادداشت وکړي او لږ چرته کښېني د معلم درس ته کښېني نو هغه
که 10% په خپله زده کړه بیا هغه ته 100% زده کېږي او داسې روش ډېره ښه نتیجه ورکوي. یعنې زده کوونکی باید ډېر زیات فعالیت وکړي څو چې ښه نتیجه لاسته راوړي. ښه بس درس خلاص و، نو تاسو په خدای سپارم او به آینده درس کې به بیا سره کار وکړو او بعضې درسونه به نور چې تقسیم دي ترکیبي ده او نور موضوعات دي بیا به پرې کار وکړو. په مخه هم ښه